د اسلامی نظام والی او قومندان امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه یو مهال د شام حمص ولایت ته سفر وکړ. خلک ورته راغونډ شول. امیر المؤمنین خلکو ته وویل چې د خپل ښار د فقراو لیست راکړي چې مرسته ورسره وکړو. خلکو لیست ورکړ. امیر المؤمنین لیست کتلو چې د سعید بن عامر نوم پکې راغی. خلیفه وپوښتل دا سعید بن عامر څوک دی؟ خلکو وویل زمونږ والی. امیر المؤمنین وپوښتل چې ولې هغه تنخوا باندې څه کوي؟ خلکو ورته وویل چې هغه ټوله پر بېوزلو خلکو ویشي. دې خبرې سره د امیر المؤمنین اوښکې بهیږي او 1000 دیناره د کور د لګښت لپاره ورلیږي. والی حضرت سعید بن عامر هغه پیسې هم پر بېوزلو ویشي او وایي چې د دنیا فتنه په کور کې نه ساتم. بل مهال حضرت عمر رضی الله عنه د اسلامي لښکرو د لیدو لپاره د شام سرحداتو ته ځي. لښکر ته رسیدو سره سم د قومندان خیمې ته رهنمایي کیږي. ستر صحابي د امت امین حضرت ابو عبیده بن جراح د پوځ قومندان دی، خو خیمې کې شتون نه لري او د لښکریانو د چارو سمبالتیا لپاره له خیمې وتلی و. غرمه کیږي. امیر المؤمنین ته ویل کیږي چې د ډوډۍ وخت دی، ډوډۍ به راوړو. امیر المؤمنین ورته وایي هو راوړئ. مجاهد پوښتنه کوي د جنګیالیو ډوډۍ که د قومندان ډوډۍ؟ امیر المؤمنین پوښتنه کوي آیا د دوی په ډوډۍ کې هم توپیر شته؟ سرتیری ورته وایي هو. امیر المؤمنین فرمایي د مجاهدینو ډوډۍ راوړي. شیبه وروسته ښوروا، غوښه او ډوډۍ راوړل کیږي. امیر المؤمنین کاسې ته ګوري، بیا وایي چې د قومندان ډوډۍ هم راوړي. مجاهد ځي او دا ځل د شړومبو یا تروو یوه کاسه او وچه ډوډۍ د امیر المؤمنین مخ ته ږدي. امیر المؤمنین غږ کوي ستاسو قومندان همدا خوري؟ هغوی ورته وویل هو، د قومندان خوراک مو همدا ده. امیر المؤمنین سخت تر تاثیر لاندې راځي او په داسې حال کې چې اوښکې یې بهیږي وایي خدای دې پر تا رحم وکړي ای ابو عبیده، په رښتیا چې ته د دې امت امین یې. درس: که رښتینی اسلامي نظام جوړول غواړو نو دا یې د والی او قومندان ځانګړتیاوې دي، او که د ځان لپاره اسانتیا او انعطاف زغملی شو بیا نو راځئ چې د دې ځورېدلي ملت لپاره هم په ټولو چارو کې اسانتیاوې وزغمو.